الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. سورة انفطار دا مکی سورت دے. د قرآن په ترتیب کې دعاویا او فنزول کې هغه هم چې ده دعا اتیا دی. د سورت انشقاق نه وروسته او د سورت انشقاق نه مخکې او سورت نازعات نه وروسته نازل شوی دی. ربط، تعلق او مناسبت د مخکې سورت سره هغه په یو سوچ باندې دی. مخکې سورت کې دا د هغه تفصیل دی او قسم لا سورت تکویر. مخکې سورت کې هلته ویلو چې اینا تذهبون، چیرته ځئ تاسو. نو په دې صورت کې زورونه ورکوي په دې خبره باندې چې ای انسانه ما غرک بربک الکریم، څه څیز دوکه درکړی تا ته په هغه رب د عزت من ذات باندې. دویم هغه صورت کې 12 احوال د قیامت ذکر شوي، شپږ د نفخې نه مخکې او شپږ بعد. او دې صورت کې اختصار ذکر کوي، لنډ غوندې څلور حالات د هغې بیانوي. نو ذکر د هغې پسې نږدې ذکر کړی دی. درېیمه وجه علما دا بیانوي هغه صورت کې اثبات او ثابتول د رښتینوالی د قرآن کریم او د پیغمبر. نو دې صورت کې سخت زجر دی منکرینو د هغې ته چې څوک د قرآن نه منکر دي او څوک د پیغمبر نه منکر دي، هغې ته زورونه ورکوي. مقصد د صورت چې دی یا عنوان د صورت، دعوه د صورت، ثابتول د قیامت، د ملاقات د هغه کارونو سره چې انسان مخکې کړي وي او وروسته یې پرېښودي وي. انسان چې څه اعمال کړي دي نو دا داسې نه دی چې توی دي، بلکې د دې به ورسره حساب کېږي. که مخکې لېږلي دي او یا وروسته پرېښودي دي، که مخکې د ګناه کارونه لېږلي دي او عملنامې د ګناه نه ډکه ده، نو د هغې حساب به ورسره کېږي. او وروسته یې داسې کارونه داسې خلک یې روزلي د ګناه والا یا داسې کارونه یې کړي دي چې هغه
خلق په ګناه باندې آماده کوي نو د هغې سزا به ورته هم وررسېږي. دا مقصد د صورت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. مدد غواړو د الله نه په شروع کولو کې چې عام مهربان دی او خاص رحم کوونکی دی. مخکې سورة تکویر کې ویلو چې اذا الشمس کوورت، کله چې به دا ستوري هغه خړ کړی شي بې نوره به شي. نو دلته وایي چې کله بې نوره شي نو بیا به راوغورځېږي او وبدوړېږي. دویم آیت کې وایي اذا السماء انفطرت، کله چې هغه اسمان وچوي. واذا الكواكب انتثرت، او کله چې به دا ستوري ودوړېږي. کله چې به دا ستوري ودوړېږي یعنې بالکل ختم بشي، راو به غورځېږي. دا حالات دي. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، او کله چې به دا دریابونه وبهولی شي، لاړ بشي، ختم بشي. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، او کله به چې د قبرونو والا اوچت کړی شي، راپورته به کړی شي. نو دا پته ولګي دا چې دوباره ژوند حق دی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، او کله چې به د قبرونو والا هغه راژوندي راپورته کړی شي، راژوندي به کړی شي. او صحیح حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې اول به زمانه ځمکه وشلولی شي او زه به راجع کړی شم. دا دلیل دی په دې خبره باندې چې دوباره ژوند حق دی. او بیا د مرګ نه وروسته ژوند دا یقیني دی، دا به راځي. خلق به راپورته کېږي د حساب کتاب دپاره. نو دا رد دی په هغه چا باندې چې هغه یاره مړه ځه دنیا دا ختمه شوه او جسد یې وکړل بس لاړل ختم شو. نه الله وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، او کله چې به د قبرونو والا راوچت کړی شي. عالمت نفو بشي نفس، هر یو تن، هر یو کس ما په هغه عمل باندې، دعوه د صورت، ما په هغه عمل باندې قدمت چې مخکې لېږلي دي، مخکې کړي. وآخرت، او چې وروسته پرېښودلي دي، چې مخکې د ځان نه لېږلي که نیک اعمال دي نو هغه هم د هغه هم ځای په ځای باندې شوي دي. او کم چې وروسته پرېښودي دي آثار دي ده، نو یقیني چې هغه هم د ده پسې که د ګناه وي نو هم په ده پسې حسابېږي. لکه مثال یو سړی دی چې هغه جومات جوړ کړه او په هغې کې خلک عبادتونه کوي، منځونه کوي، ذکرونه کوي، تلاوتونه کوي. نو دا د پاره صدقه جاریه ده. دی به نه وي او څوک به پکې عبادت کوي نو مکمل حساب هغه ته میلاویږي. بل طرف ته یو انسان دی چې هغه د بېدینۍ یو ځای جوړ کړ، یو داسې ځای جوړ کړ چې په هغې کې بدکاریانې کېږي. سینما جوړه کړه، فرض کړه سینما، یا یو داسې هوټل یې جوړ کړي چې په هغې کې بدکاري کېږي، نارواګانې کېږي. نور د سیل سپا ځای نه جوړ کړه او خلک کې بدکاري کوي. نو دا بنیاد یې دی جوړ شو او ده دا کار ده وکړه. نو وروسته یې چې کوم اثرات پرېښودي دي نو د هغې بدله به ورته میلاویږي هم او د هغې سزا به ورته هم میلاویږي. انسان د خپل عمل چې څه کړی دا ترې جدای کېږي نه، چې انسان هر څنګه عمل کوي
نو بس کوي به کنه هیڅ پرسه اوسه پخته نشته نه الله ودا هر څه دی دا لیکل کېږي وروسته وایي یا ایها الانسان اے انسانا ما غرک بربک الکریم سشی دو قدر کړی تا تا پربستا عزتمن باندې چیر الله ډېر رحیم ذات دی او ډېر مهربان ذات دی مولیان اصل ګيري زه دنیا دا دنیا ځواني ژوندۍ دا خو په عيش شرط باندې تلک الله بخون کې ذات دی الله ډېر بخون کې ذات دی نو دا انسان ویسه شه دی چې تاره پر باندې دو قدر کړی دا مې دو قدر کړ چیرې بس الله بخون کې دی والله به دی وبخي یقیني چې بخون کې دی خدا ته لارم خود لري دا وعدینا والنجد الله وی دلار به ته خود لري نو ما غرک بربک الکریم دیو جنا فضیل ابن عیاض رحمه الله فرمایي وای کما ته الله رب العزت وای په قیامت کې ما خپل مخ ته ودرې چې ما غرک بربک الکریم سشدو کړه وې ته دوکه در کړې تعالی پر عزت من باندې ته څه دوکه کړې وې نو زبا ته فرمایم چې عربا زستا د احساناتو او په هغه پرده اچولو په انسان باندې دې دوکه کړو ما چې ګوره دا ډېر ګناهونه انسان کوي والله نه شرمای کله بن اسرائیل باندې چې چا څه ګناه کوله او په دروازه ولې کې لیکل کېده چې دا زناکار دی دا غلاګر دی دا جوارګر دی دا خیانتګر دی نو هر څه معاملې به صفا وي الله پردا چې په انسان باندې نو یا انسان تاسو دعا کړئ به ربک الکریم پر اب سایدتمن باندې سوره مهربان ذات دی او څنګه ته دعا کړئ د الله بندګی نه کې د الله قانون په ځان باندې نه منې او آزاد ګرځي ته ګوره داسې ذات دی الذي خلقک داسې ذات دی چې پیدا کړی ته نوې بالکل شی دی نو بقره کې تیر شوي دي الله هغه ذات دی کیف تکفرون څنګه تاسو کو انکار کوئ د الله نه وکنتم امواتا و تاسو نشته نو فاحیاکم الله نو ژوندي مې کړلی وجود ته مې راوستې ثم یمیتکم بیا به دې ورمړ کومه او ثم یحییکم نو بیا به را ژوندی کوم ثم الیه ترجعون بیا به زما مخې ته راځئ نو الله هغه ذات دی خلقک چې پیدا کړی د نشته کړی فسواک او برابر کړی ته هر شی دی برابر دی لاس پې وګونه سترګې هر څه برابر نو فعدلک نو برابر کړی دی ستا قد او قامت فعدلک انصاف یې در سره کړی دی که دا یو غوږ د غټ وي دا بل د وړوکي وي څومره بدبخت ښکارېدی که دا یوه سترګه د غټه وي دا بله وړه وي نو څومره به ته بد ښکارېدې دا یوه خپه د اوږده وي به د لنډه وي نو څومره بد ښکارېدې فعدلک انصاف یې کړی برابر کړی دی ستا قد و قامت ښه په برابر انداز باندې فی ای صورت پا کم یو هر یو شکل باندې ماشا هغه چې غوښتل دی الله تعالی رکبک تی جوړ کړی رکبک تی جوړ کړی یعنی څنګه چې الله د انسان دپاره کم رنګ او کم شکل الله غوره کړی دی او څنګه د هغه خواله نو هغسې جوړ کړی ته نو ته د خپل ځان ته نه ګورې چې د کوم ځای نه کوم ځای ته راوستې مخکې نور حالات د انسان د پیدایښت تېر شوي دي
چې من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم اماته فاند سورتي عبس کې مخ کې تیر شو کنه چې قتل الانسان آیات نمبر 38 کې لعنت دي شي تبا دي شي دغه انسان ما اکفر سومره غټ کافر دی من ای شین خلقا د سیسنا الله دې پیدا کړی دی من نطفه خلقا د یو نطفه نه پیدا کړی دی فقدره نو اندازه کړی دی خو برابر اندازه هغه قد قامت ولا برابر کړی دی ثم السبيل يسرا او به تلار آسان کړی دا ثم ماته فاقبرا بیا الله وی چې کلمړ مرشي نو به قبر ته بوت مړ کړی دی او قبر ته بوتل دی نو ته خپل ځان ته نه ګوري او بیا نعمتونه ذکر کړیو نو دلته مو چې انسان په ای صورت ما شاء رکب ته غواړې خپل شکل او صورت ته وګوره که په بل شکل باندې پیدا کړی وي نو ستا سواسو طاقت رسېده الله کلا هیڅ چره داسې نه ده هیڅ چره داسې خبره نه ده بل تکذبون بالدین دا د الله مخالفت چې کوئ او د الله دشمنی کوئ نو تاسو د تکذیب کوئ د ورځ د جزا قیامت نه منئ کلا بل تکذبون بالدین بلکې تاسو تکذیب کوئ د قیامت یعنی قیامت نه منئ که تاسو قیامت منله نو د قیامت د پاره به تاسو تیاری کړی وی او د قیامت د پاره ګوره جمع روان دی کنه نو هر انسان د هغې دپاره د څاروو دپاره تیاری کوي دغه شان د اور دپاره تیاری کوي د کوټې دپاره تیاری کوي چې کوټه باندې باران نه به کېږي او بیا را باندې کوټه راونه ساسي پلاستیکونه او خیرونه کوي خو قیامت دپاره تیاری من کوو چې دا قیامت هم را روان دی هېڅ پته مې نه لګېږي چې یاره کله به مړ کېږم او د الله مخې نه به ورځم خواص او عوام ټول په دې دوکه کې پراته وي کلا بل تکذبون بالدین بلکې تاسو تکذیب کوئ د قیامت یا د ورځ د جزا وان او تاسو څنګه داسې غاوره او بالکل داسې جرأتمن چې تاسو د خپل اعمال دا یو عمل ستاسو لیکلی کېږي نه ولې ان الابرار وان علیکم لحافظین او یقینا په تاسو باندې مقرر دي ساتونکي ملائک په تاسو باندې حفاظت کوونکي ملائک کرامن کاتبین کرامن عزتمند دي او کاتبین لیکونکي دي دا ستا هر عمل لیکل کېږي او سورة اسراء کې تېر شوي دي وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا د انسان پورې د دې سټ پورې الله موږ د عمل نامه هغه وی ځان د کړی دا هغه مزړه د کړی دا نه خطه د پورې او من به راو باسو په ورځ د قیامت باندې او من به ته وایو اقرا کتابک وایا ولر د خپل عمل نامه دی دا وایا دا بنشره چا تعلیم کړی لسانسي نو هغه به ویلی شي او که څوک چا دا پاسې نو هغه به ویلی شي نه الله به د طاقت ورکړي دغه انسان ته چې اقرا کتابک دا خپل عمل نامه دی لوله وایا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا فتا باندې خپل نفس گواہی کوونکی پوره دی
نو دغه اعمال چې کله دا خپل عمل نامه وویني نو بیا به آغاز وکړي. مخکې صورتونو کې تېر شوي دي چې دا خپل ناکاره اعمال وویني چې دا ګناه مې کړې وه او دا مې کړې وه او دا مې کړې وه، چغې به کړي، آواز به وکړي وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وزما د عمل نامې له څه شوي دي دا خو څه وړه او لویه ګناه یې پرېښودلې ده، بلکې دا هره یوې په هغې کې راګیر کړې ده، هره یوې لیکلې ده. نو بیا به یې انکار وکړي او وایي ما کنا مشرکین، یا الله موږ هېڅ ګناه نه ده کړې، موږ مشرکان نه وو، موږ هېڅ یو ګناه نه ده کړې. انکار به وکړي. نو چې کله انکار وکړي نو سورت یاسین کې الله فرمایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. د دې په دې خولو باندې به موږ مهر ولګو، خبرې به نشي کولی او طاقت به ورکړو د خبرو د دې انسان د لاسونو خپو ته او وایي به هغه څه چې دوی کړي وي بما کانوا یکسبون. دا مرحله چې تېره شي او ګواهي په دې خپلو لاسونه به ګواهي کوي، نخبې به ګواهي کوي، دا ټول به ګواهي کوي چې ما باندې دا ګناه کړې وه، دا ګناه دې کړې وه، دا ګناه دې کړې وه. اوس خو موږ په خوب باندې وده یو، هر څه کار کوه بس لا حساب ولا کتاب. ښه انسان خوشحاله ګرځي، بس که غلا کوي او دوکې کوي، رشوتونه لري، حرام خوري، هېڅ خبره نشته. نو قیامت کې همدا زموږ لاسونه، دا خپې، داسې دا به ټول ګواهي کوي. الله دې موږ دغه شرم نه وساتي. نو بیا به دغه مجرم انسان چې کله ملزم شي نو سورت حامیم سجده کې وایي دا انسان به د خپل د بدن ته مخاطب شي او وایي به ورته وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. اے زما بدنه، اے زما سرمنې، تا ولې په ما باندې دا ګواهي وکړله؟ موږ خو به ستا لپاره لګیا مونځ به هم نه کوو، موږ یخریم کېږي یا ګرمیم کېږي یا بدن هم ستړی کېږي او بس په آرام به پراته وو. دغه شان نور عبادت او بندګۍ کې به هم ځان نه ستړی کوو، دا خو ستا لپاره کړه، تا ولې موږ باندې ګواهي وکړله؟ همدا بدن به بیا جواب ورکړي انطقنا الله الذي انطق كل شيء. موږ هم په خپله رضا باندې لګېني و، الله موږ باندې موږ له د خبرو طاقت را کړی دی، هغه ذات چې هر یو شي د خبرو طاقت ورکړی دی. نو ملزم به شي، بیا باره خو نشته. نو دلته الله فرمایي وان علیکم لحافظین، یقینا په تاسو باندې ساتونکي ملائک مقرر دي، کراما کاتبین، عزتمند دي او لیکونکي دي. علما وایي هغه خبره لیکي چې هغه د ثوابي یا د ګناه وي، هغه خبره نه لیکي چې لکه اوبه راکړه یا دا کار وکړه هغه کار وکړه، نه. نو هغه خبره چې په هغې باندې یا ګناه یا ثواب یې نو هغه لیکل کېږي. نو کراما کاتبین، عزتمند دي او لیکونکي دي. یعلمون ما تفعلون، پوهیږي په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ. ستاسو که په یوازېوالي کې ګناه کې او که د خلکو د مخې کې، دا ټول هر څه باندې پوهیږي. یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم، یقینا نیکان خلق چې وي هغه به وي په نعمتونو کې، خوشحالۍ کې. او مخکې صورتونو کې هغې حالات ذکر شوي دي چې نیکان خلق به هغه په نعمتونو کې به وي، باغونو کې به وي، چینو کې به وي او د هغې سره به لذتونه او خوندونه به وي. نعیم داسې نعمتونه د حدیث پاک کې راغلي
حدیث پاک کې راځي امام بخاری رحمه الله روایت کړی وی زما رب د خپل بندګانو نیکانو لپاره داسې نعمتونه تیار کړي لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. زما رب د خپل بندګانو نیکانو لپاره داسې نعمتونه تیار کړي دي چې سترګو لیدلي نه دي او غوږونو د هغې صفت اورېدلی نه دی او زړه کې د چا خیال هم نه دی راغلی د هغې په باره کې داسې لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نو ان الابرار لفی نعیم. الله ټول مسلمان نصیب کړي زموږ. وان الفجار لفی جهنم او بدکار خلق به په جهنم کې. دی باره کې علماء واقع ذکر کوي مدینه کې سلیمان بن عبدالملک و غالبا د هغې زمانه وه نو یو سړي ویلې والي راغلی او نه وی یاره دلته زه غواړم چې داسې یو سړی وي چې صحابه یې لیدلي وي د پیغمبر شاګردان لیدلي وي څه به څوک یې که نه وی. نو چا ورته وویل یو عالم شته وایي دا سلیمان بن عبدالملک یې ورته راوست چې دا لوی عالم هم نو دې ته دا ورته راوسته نو ده چې راغی نو تپوس یې ترې وکړ یو علي وایي ما هذا الجفا دا څه خبره ده چې څه جفا ده څه بې اعتمادي ده چې زه راغلی ما ورته تا زما سلام ونه که زما سلام نه رانغلې هغه وایي د نن نه مخکې زما ستا تعلق نه و. هغه علما هم داسې للاهیت پکې و درباریان نه و. نن خو چې کوم دربار کې 10 روپۍ میلاویږي او ښه په دغه باندې دا د درباریان خلک بس د 5 روپو لپاره داسې صفتونه به شروع کړي. نو هغه داسې خلک نه و په هغه کې ځکه خو دین هم ژوندی دین و ژوندی نو صفتونه شو والا نه و. وایي دا څنګه چل دی ته زما خوا ته دی راغلی. هغه یې پوښتنه کوه خبره وایه. وایي زه معلومول غواړم چې زه به جنتي یم او که زه به جهنمي یم. هغه وایي دا خو الله قرآن کې ویلي دي که نه د قرآن مثال د آیین دی. وی خپل مخ دې پکې وګوره چې تور دی که سپین دی. نو هغه چېرته داسې سړی چېرته و چې د سپین مخ واله و. نو وی قرآن کې چېرته وګورم وی قرآن کې الله فرمایي ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جهنم. نیکان خلق به نعمتونه کې به وي خوشحالو کې به وي او بدان خلق چې هغه به جهنم کې وي. اوس خوښه د خپل ځان ته وګوره دا سړی چې و نو وایي د غل په ګیره باندې خسي یا وایي د غل په سر باندې اور بلیږي. نو اعتراض یې وکړ په دې عالم باندې او ورته وایي فاین رحمت الله د الله رحمت د کوم خوا ورک منځ کې چې والله چې الله ډېر رحیم ذات دی او الله به دې وبخي او الله ډېر مهربانه ذات دی. او صحیح ده ستا په دې خبرې په تایید باندې وان رحمت الله قریب من المحسنین. د الله رحمت چې دی نو هغه هم د نیکانو سره دی. ان رحمت الله قریب من المحسنین بس بیا اوس نورې ماته نه وي ملزم شو. نو ان الابرار لفی نعیم یقینا نیکان خلق هغه په نعمتونو کې به وي خوشحالو کې به وي. وان الفجار لفی جهنم او بدکار خلق په جهنم کې وي. یصلونها یوم الدین ورننوځي به هغې ته په د ورځ د جزا باندې. ورننوځي به هغې ته په ورځ د جزا باندې.
وما هم عنها بغائبین او نه به دوی د هغې نه پټېدونکي چېرته به دې پټ شي وما ادراک او د څه شي پوه کړلې ما یوم الدین چې څه د ورځ د جزا د جزا د ورځ څه شی ته څه پوهې کړه په دې باندې د ورځ د قیامت او د جزا څه شی ده ثم ما ادراک ما یوم الدین بیا څه شي پوه کړې چې څه د ورځ د جزا یوم دا هداسې ورځ ده لا تملک نفس چې وس بل لري هېڅ یو نفس اختیار بل لري هېڅ یو نفس لنفس د بل نفس دپاره شیئا څیز والامر یومئذ لله اختیار به په ورځ باندې صرف او صرف د الله تعالی وي هېڅوک وقت نشي رپولی هېڅ د چا اختیار نشته بلکې د خبرو اجازت به هم ورته نه وي تر څو چې الله د خبرو اجازت ورنه کړي نو دغسې حالات هغه زموږ مخې ته پراته دي الله زموږ سره دغه حالاتو سوچ او فکر پیدا کړي او الله توفیق راکړي چې د هغې لپاره په دنیا کې د خپل ژوند هغه دې لپاره څه نه څه حصه کټول نه وي نو چې څه دا وخت تقسیم کو تقسیم اوقات جوړ کو چې په دې وخت کې به زه د دین کار کوم دې وخت کې به الله د دین کوم قرآن به یادوم دا به زده کوم په خپله نورو ته به ښیم او په دا وخت کې به دنیایي کار کوم نو یقیني چې ژوند به صحیح روان وي او که ټول ژوند هم دنیا ته وقف کړی وي او دین ته وزګار نه یو دغه شان قرآن ته وزګار نه یو او دغه شان عمل کولو ته وزګار نه یو نو یقیني چې دا حالات د تاوان او د خسران دي الله د مسلمان ټول دغه حالاتو د دغه ورځو سختۍ نه بچ کړي او ټول مسلمان دي الله په دغه باندې کامیاب کړي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى صلى الله عليه وسلم